پریټیزنټا څوک ده او څه یې کړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. پریټیزنټا د بالیووډ اداکاره ده چې ډېره ښکلا ترڅنګ په خپلو کارونو کې ډېره فعاله او موفقه ده. پریټیزنټا په 1951 کال د جنوري په 21 هندوستان په شملا کې زیږېدلې. د پریټي پلار دورګانند د هندوستان پوځ افسر و او مور یې نیلپراوا نومیږي. پریټي دوه ورونه لري چې د یو نوم دفنکر او بل منهیش ده. دفنکر د هند په پوځ کې ده او منهیش د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ژوند کوي. پریټي 14 کلنه وه چې پلار یې په یوه ترافیکي حادثه کې ژوند له لاسه ورکړ. مور یې هم په دې پیښه کې ژوبله شوه چې 2 کاله د خپل زخمونو څخه وځورېده. پریټي په شملا کې درس ویلی او د روانشناسۍ د پوهنځي څخه فارغه شوې. ویل کېږي چې پریټي خپلو درسو کې ډېره لایقه وه. دا چې پریټي ډېره ښکلې او په ځان ډېره باوري وه، په همدې دلیل یې ماډلنګ شروع کړ. پریټي اول ځل د ټلویزیون یو تجارتي اعلان چې د پریک چاکلیټ په اړه و راڅرګنده شوه. دا چې پریټي ډېره ښایسته وه نو ډېر شهرت یې پیدا کړ. کله چې په تلویزیون راښکاره شوه خلک به د هغې ښکلا ته ګوته په غاښ پاتې وو. د تجارتي اعلانونو لپاره ډېر وړاندیزونه ورته وشو او کار یې پکې ترسره کړ. پریټي وروسته په فلمونو کې کار شروع کړ. اولنی فلم یې دل سے چې معنا یې د زړه نه ده په 1998 کال کې بازار ته راووته. نوموړی فلم یې د شاهرخ خان سره کړی و چې د وخت یو کامیاب فلم و او جایزه یې هم وګټله. وروسته یې د سولجر فلم کې د بابو دیول سره راڅرګنده شوه. دې فلم کې د ښه کارګردګۍ په ترسره کولو سره د غوره ښځینه لوبغاړې جایزه ترلاسه کړه. بل فلم یې د سیف علي خان سره د کیا کهانه په نوم و چې په هغه وخت کې تر ټولو ډېرې پیسې وګټلې. یو بل مشهور فلم یې د میشن کشمیر په نوم ده. په هغه فلم کې سنجي دت او هاتریک روشن هم رول لوبولی. په نوموړي فلم کې هغه د یوې خبریالې په توګه کار وکړ. دغه فلم هم ښه بازار لره. د پریټي بل فلم دل چاهتا ہے چې د امیر خان سره رول لوبولی و د نیشنل فلم جایزه یې ترلاسه کړه. هغې په مختلفو فلمو کې کار کړی. د ویدیش په نوم یو فلم کې د یو پنجابي په توګه رول لوبولی چې د یو خارجي سره پکې واده کوي. دې فلم خارجي جایزې هم وګټلې. د دې فلم وروسته پریټي د 2 کالو لپاره د سینما څخه لرې پاتې شوه. په 2008 کال کې د کرکټ ټیم واخیسته. پریټي په خپل ټیم باندې ډېر تمرکز کوي او کوشش کوي چې تل خپل لوبغاړي له نږدې وڅاري. هغه په IPL سیالیو کې د کینګز 11 پنجاب لوبډلې مالکه ده. د هغې په ټیم کې د افغانستان تکړه لوبغاړی مجیب رحمان هم لوبیږي. هغه په پریټي باندې ډېر ګران ده. پریټي د مجیب نه د پښتو ډېر لغاتونه هم زده کړي دي. دغه راز هغې په یوه مرکه کې ویلي وو د راشد خان حیدرآباد لوبډلې د کارت په واسطه نوی ریټین کړی که په هر قیمت وی دې به اخیستی و. پریټي خپل پروډکشن هم لري چې په 2011 کال کې یې جوړ کړی. د پریټي آخرنی فلم یې بهای چې سوپر هټ په نوم و. د هغې وروسته یې کوم فلم کې کار نه ده کړی. شاهرخ خان، سنجي دت، امیر خان د پریټي د خوښې اداکاران دي. پریټي د فلمونو ترڅنګ په تلویزیوني برنامو کې هم کار کړی. د یادونې وړ ده چې په 2004 کال کې د BBC خبریالې په توګه هم کار ترسره کړی. تاسې د هند دغه مشهورې اداکارې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.